هغه د سلو کسو ښکارو وس بلاک کړی مې دی یو بې غیرته زما یارو وس بلاک کړی مې دی هغه د سلو کسو ښکارو وس بلاک کړی مې دی یو بې غیرته زما یارو وس بلاک کړی مې دی او د خان بچی سره یاري مې د مطلب کوله یو آیفون زما پکارو وس بلاک کړی مې دی مننه او د ریبار نمبر راکو ویل واخله ستا د یار نمبر دی هغه د هغه جنۍ پلارو وس بلاک کړی مې دی مننه ریبار نمبر راکو ویل واخله ستا د یار نمبر دی هغه د هغه جنۍ پلارو وس بلاک کړی مې دی او راته په میسیج کې ویل قرض به راوړې او که نه راته په میسیج کې ویل قرض به راوړې او که نه زموږ د کلي دوکاندارو وس بلاک کړی مې دی او د شپې په درې ما ویل ناپوهه دی دوکه به شي او لوټ به وکړي ما ویل ناپوهه دی دوکه به شي او لوټ به وکړي خو د کافر بچی هوښیارو وس بلاک کړی مې دی او د شپې په 3 بجې ما ته میسیجونه کول یو بریالی و ښه وزګارو وس بلاک کړی مې دی صدر صاحب وایي ستا د ښامارو زلفو ټک په کار دی زما د زړه په غوښو چک په کار دی د دې نظام نه بغاوت ملګرو که زما منې نو ښه کلک په کار دی او زما ګریوان د ویش لیدلی خیر دی خو ستا صادر له حیا ډک په کار دی او زه به تر څو پورې په تا پسې پاګل ګرځمه ته به تر څو پورې په خپلې ښکلا قبر کوې او خپله انا به درته نیغه نیغه کېږي هر ځای خو زه به مړ یم جړا به مې په قبر کوې او ما د مینې سبق زده کو یوه بله مدرسه کې خیال مې ناستو په جومات کې خو زه وم په میکده کې او مغربي تهذیب خپل نه کړه ګورې دا درله ښه نه دی پښتنې ته ښکلې ښکارې د حیا په لوپټه کې او هم هغه چېرته په هوش کې زه یاد کړی بیخي نه یم چې د چا نامه زه اخلم ای ارمانه په نشه کې او دغه نور دو شعرونه تاسو هغه واو هم ختم کړه ګنه نه نه خیر دی تاسو هم ورسره واوه کوئ دا به هم کوي خو شاهد صاحب هم هغه چېرته په هوش کې زه یاد کړی بیخي نه یم چې د چا نامه زه اخلم ای ارمانه په نشه کې او شاهد صاحب وایي ګلاب که هر څومره په خپلې ښکلا فخر کوي خو بې مطلبه شي خبره چې دلبر له راځي او ارمان یار چې د واده د کچ اختر کړې ده ارمان ومنه چې یار د غټ اختر له راځي او ما چې دا ستا او تا زما لمنه نه پرېښوده دا مو د مینې انتها لمنه نه پرېښوده او د محبت مننه ما چې دا ستا او تا زما لمنه نه پرېښوده دا مو د مینې انتها لمنه نه پرېښوده او کیسب د محبت کمیس به خامخا شلیدلو نه څه د محبت کمیس به خامخا شلیدلو نه څه ما یې د مخې تا د شا لمنه نه پرېښوده او د پېښور په ډک بازار کې ترېنه ورک نه شمه په دې غرض مې د بابا لمنه نه پرېښوده مننه د پېښور په ډک بازار کې ترېنه ورک نه شمه په دې غرض مې د بابا لمنه نه پرېښوده او ارمانه ما به ترې داغ بوتلو تا به بیا داغي کړه ارمانه تا چېرته صفا لمنه نه پرېښوده زی د باتور سره به پنجه وهي زی د باتور سره به پنجه وهي چتې به اولوزي وزرې کوي او پشا گزار د چنګڼو عادت دی پشا گزار د چنګڼو عادت دی پښتانه سر په سر خبرې کوي مولانا جي او کلام دی چې جو دا یو طرف ته اړم راړم نو ما ته دغه لیټونه دي پړقېږي راته احساس ورک شوی دی لیکونکي خپل اظهار خرڅوي او حیا د ګوتو د قلم جب او اختیار خرڅوي ایسے به احساس ورک شوی دی لیکونکي خپل اظهار خرڅوي حیا د ګوتو د قلم جب او اختیار خرڅوي پرانا ورځ ورله پانسی بر سره عام پکار ده پرانا ورځ ورله پانسی بر سره عام پکار ده چې کاڼي بوټي د خاورې په اغیار خرڅوي معنا یاو چې د دوستۍ په غاښو ګوتې د اشنا وچیچي چې د دوستۍ په غاښو ګوتې د اشنا وچیچي داسې بېدینه په فریب کې سر د یار خرڅوي او هغوی عظمت د پښتنې خاورې ساتلی نشي هغوی عظمت د پښتنې خاورې ساتلی نشي چې په بازار کې د سپینې غاړې هار خرڅوي او مننه جي او امید خطا دی څوک په چا یقین کولی نشي
امید خطا دی څوک په چا یقین کولی نشي پښتانه ناست دي په مغولو خپل اعتبار خرڅوي امید خطا دی څوک په چا یقین کولی نشي پښتانه ناست دي په مغولو خپل اعتبار خرڅوي او ما چې ځواني خاورې ایرې کړله د چا دپاره سورجه ما چې ځواني خاورې ایرې کړله د چا دپاره هم هغه خلق مې نن خاوره د مزار خرڅوي او مقصد دی چې د هغه قوم د قلمکارو لاسونه پرې کوي د هغه قوم د قلمکارو لاسونه پرې کوي چې د قلم جب عظمت حیا کردار خرڅوي مننه جی ډېره مننه